السلام علیکم ورحمت الله. درنو اوریدونکو، نن به د اصولو له اصل څخه پیل وکړو، یعنی د الله تعالی د وجود ثبوت، ترڅو هغه بنسټ جوړ کړو چې وروسته پرې نور بنسټونه درو. په پیل کې لومړی د الله تعالی پر وجود چې څه شی دلالت کوي هغه فطرت او عقل دی، او په پیل کې به موږ د فطري دلایلو په اړه وغږیږو. فطرت څه شی دی؟ موږ دا کلمه ډیره اورو. معنا یې څه ده او د الله تعالی پر وجود څه ډول دلالت کوي؟ فطرت هغه ځواک او میلان دی چې د انسان په نفس کې ایښودل سوی دی، چې د انسان د ودې او د خپل چاپیریال سره د تعامل پر مهال یې اغیز څرګندیږي. پیل یې له هغه وخته کیږي چې ماشوم د خپلې مور تی د شیدو لپاره نیسي، ان تر دې چې هغه د حقایقو او سالمو اخلاقو پر لور هم راجذبوي. د انسان فطرت د کمپیوټر د چلولو له نظام سره تشبیه کیدای سي، یعنی اپریټینګ سیستم. د چلولو همدا سیستم بیلابیل برخې لري چې له یو بل سره همغږي وي او یو له بل سره سمون خوري ترڅو یو سالم انسان جوړ کړي. د الله تعالی دې قول ته پام وکړئ. بېشکه موږ انسان په ډېر غوره جوړښت کې پیدا کړی دی. نو دا غوره جوړښت هغه فطري برخې ته هم اشاره کوي چې د انسان د پیدایښت د مقصد پوره کولو لپاره اړینه ده. دا معنا د الله تعالی له دې قول څخه هم فهمیږي چې د موسی علیه السلام له خولې وایي، یعنی زموږ هغه رب چې هر څه یې پیدا کړي او بیا یې لارښوونه ورته کړې. یعنی الله تعالی انسان په غوره ډول پیدا کړی او هغه ته یې د فطرت په مټ لارښوونه کړې ده. د فطرت له لارې یې ورښودلې چې اقرار وکړي چې خپله دی او د کائنات یو خالق او تدبیر کوونکی لري، یعنی د خالق اړتیا احساس کړي او د سختیو پر مهال ورته پناه یوسي. او دا یې ورښودلې چې ذهن په عقلي بدیهیاتو او اصولو قناعت کوي او په مټ یې بیا د خپل خالق خطاب او د خالق په وړاندې مسؤلیتونه درکوي. او ورښودلې ده چې د خپل وجود د مقصد او د مرګ وروسته د خپل برخلیک په اړه پوښتنه وکړي ترڅو د خپل خالق د اوامرو د لټون او پر هغه د عمل کولو لپاره وهڅیږي. الله د انسان په وجود کې اخلاقي میلان پیدا کړی، لکه د خیر، عدالت او اصلاح سره فطري مینه او د شر، ظلم او فساد څخه فطري کرکه، ترڅو د خالق له شرعي اوامرو سره جوړ راسي. نو انسان په فطري ډول شرع ته میلان پیدا کوي او خوښیږي او د ارادې د ازادۍ احساس یې ورکړی دی ترڅو د خپل اعمالو په اړه اختیار ولري چې د خالق اطاعت کوي که یې نافرماني. وهدیناه النجدین. او پر دې ځمکه د ازمایښت د ژوند تیرولو لپاره اړینې غریزې یې هم په ورپېژندلې دي، لکه د مورولۍ غریزه او د ژوندي پاتې کېدو مینه. دا د فطرت اوږد تعریف دی چې دې ته ورته د ابن عاشور وینا هم ده چې په خپل تفسیر التحریر والتنویر کې د الله تعالی د دې قول تر تفسیر لاندې وایي: لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. یعنی فطرت په اصل کې د فطري ځانګړنو یوه مجموعه ده چې په عجیبه ډول یو له بل سره همکاري کوي ترڅو یو داسې سالم انسان جوړ کړي چې د یوه مقصد لپاره ژوند کوي. خو کله کله د انسان په ژوند کې داسې څه پیښیږي چې دا فطرت پرې اغیزمن کیږي. کیدای سي انسان یې غږ صرف نظر کړي، غوږونه کاڼه واچوي، بلکې ځان داسې کړي لکه غوږونه چې نه لري او دا ژور غږ بیا تر هغه نه رسیږي. خو دا هر څه بیا هم دا حقیقت نسي پټولی چې فطرت په اصل کې له پیله د دې مقابلې مخکې پکښې موجود دی. دا فطرت بیا پر انسان غږ کوي او ځان څرګندوي، او کله چې څوک پرې پراته ګردونه ورڅخه لرې کړي نو فطرت بیرته راښکاره کیږي. له همدې امله فطرت د ملحدینو لپاره یو لوی سرخوږی دی، ځکه د هغوی لپاره فطرت داسې معنا لري لکه د یوه اراده لرونکي پوه او له مادې څخه لوړ ځواک مداخله، نه یوازې د تصادفي بایوکیمیاوي تعاملاتو پایله. ملحدین داسې دلیل وایي لکه یو څوک چې وایي دا کمپیوټر تصادفاً جوړ شوی دی، پر ځای یې بې له جوړونکي یو له بل سره یو ځای شوي او منظمې شوي دي. توندو او ګډوډو بادونو دا پر ځای سره راغونډې کړي او په دې بڼه یې سره یو ځای کړي دي. خو که کمپیوټر پرانیزي نو یو بشپړ او منظم اپریټینګ سیستم او بیلابیل پروګرامونه چې هر یو یې ځانګړی هدف لري پکښې دي. نو ای ملحده، د دې پروګرامونو وجود څنګه تفسیروي؟ که موږ د کمپیوټر د بدني جوړښت په اړه ستا دا خندونکې دعوه هم ومنو، نو په دې وسیله کې دا سافټویر او پروګرامي محتوا څنګه را پیدا شوې ده؟ آیا یوازې بایوکیمیاوي تعاملات، تصادفي بدلونونه او طبیعي انتخابات کولی سي دا هر څه رامنځته کړي؟ حتی که له دې در تیر سو، ځه انسان چا نه دی پیدا کړی، همدغه تصادفي تعاملات پیدا کړي او ژوند یې پکې اچولی. نو د ړندو مادو څنګه د انسان په عقل او نفس کې دا منظم او هدف لرونکی فطري نظام کښېښود؟ او تاسو دا څه ډول تشریح کوئ چې همدا منظمه فطري مجموعه په هر زیږېدونکي انسان کې هر ځل کټ مټ پیدا کیږي؟ ځینو ملحدینو په دې اقرار کړی. له هغوی څخه یو هم برتانوي ملحد فیلسوف توماس نیګل دی چې په خپل مشهور کتاب مایند اند کاسموس، عقل او کائنات کې وایي: Why the materialist new Darwinian concept of nature is almost certainly false. Nature is almost false.
یعنی ولې د طبیعت په اړه د ماده پرستانو نوی دارویني تصور نږدې بشپړ ناسم برېښي. خطأ قطعا. دا کتاب درې اساسي موضوعات څېړي او دا روښانه کوي چې دارویني ماده پالنه د دې موضوعاتو د حل وړتیا نه لري. دا موضوعات لکه شعور، ادراک او ارزښتونه. خو له دې سره لیکوال بیا هم ملحد پاتې سوی دی. خو عام ملحدین له دې ستونزې سره څه ډول چلند کوي؟ هغوی د دې فطري عناصرو د فطريوالي له انکار څخه پیل کوي. یعنی ځینې یې وایي چې انسان له زیږون سره دا ځانګړنې نه لري، بلکې دا د روزنې او ټولنیز چاپیریال اغېزې دي. او ځینې نور بیا د دې عناصرو وجود مني، خو هڅه کوي چې ورته مادي تفسیرونه پیدا کړي. خو دواړه لوري د ګډوډۍ، تناقضاتو او نامعقولو پایلو سره لاس او ګریوان کیږي چې ان شاء الله وروسته به بیان کړو. أقول كما سنرى بإذن الله. دا د فطرت د تعریف او ورسره د ملحدینو د عمومي ستونزو لنډ بیان و. په راتلونکو برخو کې به د فطرت د یادو سوو ځانګړنو سره د ملحدینو بېوزله او ناتوانه چلند بیان کړو، ترڅو په پوره ډاډ سره ووایو ستاینه د هغه الله لپاره ده چې موږ ته یې لارښوونه وکړه، او که الله موږ ته لاره نه وای ښولې نو موږ به هیڅکله هم هدایت نه وای موندلی. د یادونې وړ ده چې ما د الله تعالی د وجود د فطري دلایلو په اړه په دې خپرونو کې له شموع النهار کتاب څخه ډیره ګټه اخیستې ده چې لیکوال یې عبدالله عجیري دی. زموږ راتلونکې خپرونه به ان شاء الله دین ته د میلان په اړه وي. نو را سره اوسئ. والسلام علیکم ورحمت الله. السلام عليكم ورحمة الله.